بسم الله الرحمن الرحیم. د سکون ټیوي درنو لیدونکو سلامونه، مینه، احترامات. درنو دوستانو، یو ځل بیا خوښ یم چې د تیر په څیر د روښانه لار خپرونې سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. دوستانو، دا ځل موږ د سرخود ولسوالۍ د کوز د ولید قلعه نورخان جامع مسجد ته راغلي یو. د مولوي صاحب عبدالوهاب صاحب را سره ناست دی. د سره به د دجال په موضوع باندې خبرې اترې کوو. دجال څه وخت را پیدا کېږي، د دجال نښې نښانې څه دي. نو راځئ دا نوره موضوع د مولوي صاحب عبدالوهاب نه اورو. مولوي صاحب محترم، ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر راغلی. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. ژوند ښه روان دی؟ ښه یاستئ؟ الحمدلله. ستاسو دعا مهرباني. خوشحاله اوسئ مولوي صاحب. موضوع خو دې واورېده که نه؟ انشاءالله موضوع کومه چې ټاکل شوې ده، نو محترمو لیدونکو او لیدونکو ته مونږ دا موضوع غواړو چې په ښه طریقې سره روښانه شي انشاءالله، او څومره چې د بندګي وسي. او دا موضوع ځکه ضروري ده چې دغه د دجال مسله ډېره مهمه په دې کې ده چې دا یوه فتنه ده. اصل فتنه ده او د دې متعلق د امت د خبرېدو دپاره مسائل یا د حالات یا د نښې په ده باندې پوهېدل ډېر زیات ضروري دي. نو محترمو لیدونکي او تاسو هم دې باندې پوهول غواړو چې دا دجال خپل نوم چې د اول کې د خپل نوم صاف ده، صاف سواد باندې، او ابن سیاد د ده کنیه ده، او دجال لقب دی. دلته راځو چې دا ولې مونږ دا موضوع په دې باندې غور کوو یا په دې باندې تمرکز کوو. خبره په دې کې دا ده چې حدیثونو په رڼا کې چې دا وکتې شي، هر یو پیغمبر خپل امت د دغه فتنې نه ډار کړي دي. لکه یو حدیث کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې وما من نبی الا وقد انذر قومه اعور الكذبه. دا حدیث کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه روایت نقل کوي او فرمایي چې وی اس داسې یو پیغمبر نه د تیر شوی چې هغه خپل امت د دې فتنې او د دې دجال فتنې نه نه ډارولې. نو دغه حدیث په بنا باندې محترمو دا ویل غواړو چې دغه فتنه د امت د خبرولو دپاره که چېرته آینده کې دا پیښ شي، را پیدا شي، نو ضرور ده چې زمونږ دوستان د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیان په ده باندې خبري، هسې نه چې په دې فتنه کې ګیر نشي، او هسې نه چې په دې هغه کفري خبرو باندې دی دوکه نشي. نو زمونږ د دې بیان او د دې اظهاراتو هدف هم همدا ده. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. ماشاءالله. نو په دې ځای کې مونږ غواړو چې دجال خپله د حدیثونو په رڼا سره دا د یهودو د نسل نه پیدا کېږي، او دې ته راځو چې دجال پیدا ده که پیدا کېږي. نو په دې اړه باندې موږ سره دوه قسمه حدیثونه موجود دي. د ځینو حدیثونه دا معلومیږي لکه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو وارې د دجال متعلق دومره هغه شدید بیان یې وکړ او دومره واضح بیان یې وکړ چې موږ سوچ کوو کنه چې دا اوس پیدا ده همدلته مدینه کې ګرځي عبدالله بن عمر سے. خو کله چې بیا د یو بل صحابي ده هغه تمیم داری نومیږي، هغه فرمایي وی چې نه دا به آخره زمانه کې به پیدا کېږي او دا د امت د ابتلا دپاره، د امت د امتحان دپاره الله پاک د پیغمبر سلام امت او د خپل بندګانو ازمایښت دپاره دا به پیدا کوي او دنیا ته ورالېږي. خو علما د دې دواړو حدیثونو منځ کې بیا توافق او توفیق یې راوستی دی. توفیق په دې شکل باندې چې دغه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث نه دا معلومیږي چې دا همغه وخت کې پیدا و، خو دته دا امر نو چې دنیا ته ځان ښکاره کړي، دته دا امر نو.
دنیا ته ځان ښکاره کړي یا الله اړخ نه دا ورته امر نو شوی چې دی هغه خپل کاروی شروع کړي. نو په همدې حساب سره دغه د الله په حکم سره د دنیا په یوه نامعلومه جزیره کې دا بندي ده او تړل شوې ده او هملته دې قیدي ده تر هغه پورې به دې هلته وي چې دې ته کله چې د الله طرف نه امر وشي او دا وسپړلی شي بیا دنیا ته دې راوځي. د سمعان ابن نواس رضی الله تعالی عنه نه حدیث یو اوږد حدیث را نقل دی. اوږد حدیث کې مونږ هغه ټول جزئیات را نشو نقلول، البته چې کومه هغه مهم ټکي دي هغه پکې مختصر طور باندې مونږ بیانوو. سمعان ابن نواس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د نبی علیه السلام نه دی وی مونږ دا واقعه واورېدل چې دجال متعلق څه واقعات او څه حالت نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دجال چې دی دا به د عراق او د شام ځمکې ترمنځ به راوځي او دې به 40 ورځې په دنیا کې به وخت تېروي. 40 ورځې خو دې 40 ورځو کې نبی علیه الصلاة والسلام دغه حدیث کې دغه روایت کې نقل کوي د سمعان رضی الله تعالی عنه په دې حدیث کې فرمایي وي چې دا 40 ورځې به داسې چې یوه اوله ورځ چې دې کله دنیا ته راوځي یعنې دنیا ته دې راښکاره شي خپل کاروایي او ماموریت شروع کوي نو په دغه اوله ورځ وي دا دومره اوږد ورځ به وي چې دغه ورځ به اوږدوالی به د یو کال په اندازه یو ورځ. او بیا صحابه کرام د نبي اسلام نه تپوس کوي چې یا رسول الله وي په دغه کې به مونږ په دغه یو ورځ چې دومره د کال په اندازه به وګدي ناموز به یو موز کوو نه وي. نبي اسلام فرمایي وي تاسو به اندازه لګوئ اندازه لکه مطلب داسې لکه چې دا ورځ وګد شو تاسو به د 40 ساعتو به یو اندازه لګوئ چې د 40 ساعتو په اندازه کې څومره مونځونه زیدل نه 15 مونځونه زیدل د هغې په اندازې سره 2-3 ساعته پس یا 2 ساعته پس یو مونځ به تاسو کوئ اگر کو همغه ورځ به وي تاسو به د اندازې مطابق به چلیږي اندازه به لګوئ. نو دا لومبۍ ورځ حدیث کې راځي چې دجال په کوم ورځ ښکاره کېږي نو د دې یوه لویه نښه دا ده چې دا به هغه ورځ اوږدېږي اگر کو خلک به خبر نه چې دجال روت ده خو هغه ورځ وي به اوږد شي شپه به بیا نه راځي د کال په اندازه به دا به اوږد شي. نو یو نښه دا ده چې انسان به بیا کو چا دغه حدیث اورېدلي نو هغه ته به معلومات کېږي چې یاره واقعیت کومه نوې پېښه شوې ده کومه حالت بدل شوې ده نو د هغې به دې اندازه لګولی شي چې چا دا حدیث اورېدلي چې یاره دجال واقع به روتي. او دویمه ورځ چې راغلی د حدیث مبارک کې وي دا به دومره اوږد دي په اندازه د میاشت دویمه ورځ او درېیمه ورځ په اندازه د یوه هفتې اوږدوالی به لري او د دې نه وروستو دا کومې ورځې چې دي دا به د عادي ورځو په رنګ چې اوس څنګه چلېږي دغسې ورځې دي. نو د دې اندازه مکمل چې ولګولی شي چې دې به 40 ورځې حدیث کې راغلی ده یعنې 40 ورځې 40 ورځې اندازه چې ولګولی شي نو دا 14 میاشتې او 14 ورځې ته جوړېږي د دې ورځو په حساب سره 14 میاشتې او 14 ورځې ځکه چې هغه 40 ورځې خو هغه پکې د یو ورځ د کال په اندازه کې اوږدوالی دی. نو دغه حدیث نه دغه یو خو څه مسایل پکې دا معلوم شو چې دغه یې نښه ده او بل مونځونه طریقه هم نبي علیه السلام پکې ویله چې دا به تاسو اندازه به لګوئ اندازتن به دا مونځونه کوئ اندازتن د ورځې حساب به پکې لګوئ لکه ورځ څنګه دا ورځ اوس تېرېږي په همدې حساب سره به ته دا ورځ به حساب به پکې منځ کې به د وخت مطابق هر څنګه چې چاته اسانه وي همغه به که ساعتونه وي خو ساعت باندې به اندازه لګي او که نورې کومې طریقې په همغه طریقه باندې. او راځو دې خبرې ته محترمو چې دغه دجال کومه شکل لري ده کومه څېره لري نو دغه حدیث کې مې چې تاسو ته وختي مولوستله حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی هره امت د خپل د نبی په طریقه باندې دغه اعور او کذب نه ډارول شوی دی. اعور او کذب څه شی یعنی هغه یو سترګه او دروغجن نو څه مطلب یعنې دی به په یو سترګه وړون وي او یو سترګه به یې کار نه کوي لکه حدیثو کې راځي وایي چې دی به د دې انګور دانې په شکل باندې یو سترګه به داسې روتې شانتې وي یو سترګه باندې به دا بلکل مسخه به وي او یو سترګه به یې کار کوي
څه چې څومره معلومات ما اخیستي دي دا سترګه فکر کوم په دې تندي کې ده منځ کې ده که نه د تندي منځ باندې حدیث مبارک کې چې راځي دی کې یو لیکل وي تندي